که پاکستان بیا تور او له ماتم ډکه ورځ بیا یې چیرته او څنګه د فوجیانو په کاروان باندې برید ترسره شو او بلخوا د ګوادر د برید کوم پټ رازونه بلوچانو ښکاره کړل. څومره ستر پاکستاني کسان پکې ووژل شول. ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د پاکستاني پوځ په کاروان ځانمرګي برید 2 پاکستاني پوځیان وژلي او 22 نور ټپیان دي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې دغه ځانمرګي برید نن سهار د ډیره اسماعیل خان په حتالله سیمه کې د پوځ په کاروان شوی. پاکستاني رسنیو نن پنجشنبه د وري 2 نیټه خبر ورکړی چې د پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د پاکستاني پوځ په کاروان ځانمرګي برید شوی چې لږ تر لږه 2 پوځیان پکې وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. خو سیمه ییزې سرچینې وایي په برید کې د وژل شوو پوځیانو شمیر زیات دی. سرچینې وایي د پاکستاني پوځیانو دغه کاروان د خیبر پښتونخوا له ټانګ ولسوالۍ څخه د ډیره اسماعیل خان په لور روان و چې له کوڅو څخه پرې لومړی ډزې شوي او بیا ځانمرګي برید پرې شوی. بلخوا د ګوادر بندر په تر ټولو خوندي سیمه کې د پاکستان د ISI او MI پر دفترونو د بلوچو وسلوالو د چهارشنبې ورځې په برید کې د 25 پاکستاني پوځیانو او 8 بلوچ وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. تازه جزئیات خپاره شول. د بلوچستان پوسټ رسنۍ لیکلي په دې برید کې د یو شمېر هلاک شوو پاکستاني عسکرو جزئیات ترلاسه او خپاره کړي دي. د استخباراتو 306 ډیسک غړي ډاکټر عمران، د MA د 306 ډیسک غړي صدام، د AM 306 ډیسک غړي عرفان، د ISI غړي نواز، د 12 ځانګړو ځواکونو له منځه بهر او د کومانډو غړي عمران علي په وژل شو کې شامل دي. په شدیدو ټپیانو کې د ISI غړي حوالهدار صافدار، د MA 306 ډیسک غړي سیف، د MA 306 ډیسک غړي رؤف، د کومانډو ځواکونو غړي موجب، د MI 306 ډیسک غړي سفران، د ISI غړي شاداب او 13 نور عسکر شامل دي چې لای د هویت په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي.